په جرمني کې د نه قبلېدو په صورت کې یو پناه غوښتونکی د کار په خاطر باندې پاتې کېدلی شي که نه. دغه پناه غوښتنې په بهیر کې که چېرې دا کس هغه وکړي، کار وکړي او هغه بیرته منفي شي، همداسې د منفي کېدو سره وروسته د ده نه د کار حق اخیستل کېږي که نه کولی شي چې کار ته ادامه ورکړي؟ که چیرې د پناه غوښتنه ونه منل شي هم په ډېرو مواردو کې لکه مخکې ما چې یادونه وکړه چې دی یا د خپل هویت د ثابتولو کې همکاري وکړي، دولت سره د کار اجازه نه اخیستل کېږي. خو که چېرته هغوی مثلا د پاسپورټ غوښتنه وکړي او دوی پاسپورټ ورنه وړي، یا مثلا په ځینې وختونو کې که د چا د ډیپورټ هڅه شوې وي او دی د هغو نه پټ شوی وي، یا داسې کارونه کړي وي چې بل هېواد ته تللی وي یا خپل هېواد ته خو نشي تللی، نور داسې کارونه وکړي مثلا د جرمني د هغو قوانینو ډېر خلاف وي، هغو کسانو نه د کار اجازه هم بیا اخیستل کېږي، که نه څوک چې منفي هم ولري د هغو سره د کار اجازه وي. او بیا ښه والی دغه دی چې دلته د کار په وسیله هم اوس پر اوسه راهیسې تېر کال راهیسې یو قانون نوی شته چې د کار په وسیله خلک دلته بیا د پناه غوښتنه کولی شي. کله چې په جرمني کې څوک رد شي 2 ځله، لکه مخکې مې چې وویل د بهرنیانو یا مهاجرو چارو د ادارې نه او همداشان د محکمې د خوا، نو هغوی ته ډېرو کسانو ته یو سند ورکول کېږي چې ډولډونګ ورته وایي. ډولډونګ دلته د زغمل شوي استوګنې سند دی چې یعنې دا کسان دلته زغمل کېږي تر څو پورې چې حالات سمیږي یا برابریږي افغانستان ته د دوی ډیپورټ لپاره. نو دا ډولډونګ چې دی یا د زغمل شوي استوګنې سند چې دی، که څوک کار هم ورسره ولري 12 میاشتې یا 1 کال کار وکړي په دې سند، نو بیا دوی ته یو بل سند ورکوي چې بشیفټینګز ورته وایي یا کاري ډولډونګ یا د کار له امله د زغمل شوي استوګنې سند. هغه سند باندې بیا دوی باید 10 میاشتې نور هم کار وکړي چې ټول مجموع کې 1 کال هغه و او 10 میاشتې یا تقریبا 2.5 کال ادا کېږي چې ټولې 3.5 کاله وخت کېږي. 3.5 کاله وروسته بیا دوی ته د قبولۍ سندونه یا د استوګنې د اجازې عادي سندونه ورکول کېږي او بیا کولی شي په نورمال ډول دلته ژوند ته دوام ورکړي. یعنې یو ښه امکانات دی، یو ښه چانس دی په خپله باندې کار کول. ډېر زیات کم کې باید بېکاره سړی پاتې نه شي. وروسته د حرفوي زده کړو تر څنګ د هغې نه وروسته بل ښه چانس د پاتې کېدو چې دی هغه همدغه د کار په وسیله دلته پاتې کېدل دي. همدا بشیفټینګز ډولډونګ چې ما مخکې یادونه وکړه، د دې په وسیله دوی ډېر چانس لري چې دلته پاتې شي. د کاري ډولډونګ ځینې نورې ښېګڼې هم لري چې د هغو ډېر امتیازونه چې دي هغه د قبول شوو کسانو سره تقریبا برابر دي. مثلا که څوک هغه سند ولري چې دلته هم کار کوي او هم هغه د زغمل شوي استوګنې سند ولري یا بشیفټینګز یا ډولډونګ یا کاري ډولډونګ ولري، د هغوی بچیانو ته مثلا هغه کومې پیسې چې ورکول کېږي په هره میاشت کې 219 یورو د یوه ماشوم په سر، دا پیسې هم دوی ته ورکول کېږي. خو نور کسان مثلا که بیا وي د نور رد شوي کسان چې دغه رقم سند ونه لري هغو ته دا پیسې نه ورکول کېږي. او دې ډول کسانو ته نور سهولتونه هم شته چې جزئیات یې موږ څو ځله خپاره کړي دي زموږ په ویب سایټ کې. اول ته چې موږ ځینې ویډیو کړي دي، اوس مې دقیق په یاد کې نه دي، خو نور ډېر سهولتونه شته او امتیازونه شته چې هغه د قبول شوو کسانو سره برابر وي.